ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په ټکنالوژۍ باندې ډیر ټینګار کړی دی. اشرف غني وایي طالبان او افغان ولس باید د ټکنالوژۍ ته مخه کړي. هغه ویلي دي داسې نه چې له څلورم صنعتي انقلاب نه هم افغانستان محروم شي، باید 200 کلن جبریه راتاو کړي طالبان. ولسمشر غني وایي که له ټکنالوژۍ سره ځان بلد نه کړو له څلورم صنعتي انقلاب به هم محروم شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د ډیجیټلي حکومتولۍ ګټو په اړه د خپلو درسونو په لړ ویلي د ډیجیټلي کېدل د هیواد د چټک، ارزان او ضروري پرمختګ یوازینۍ لاره ده او په وینا یې افغانان باید ځانونه د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون ته دې برخې له ټولو نښتونو سره بلد کړي. ښاغلي ولسمشر غني ویل که په ډیجیټلي برخه کې بشري پانګه را جوړه شي، د زده کړو او ښوونځي د دودیزم سیستم ته هم چې ډیر ګران او کله کله له لاسرسي بهر اړتیا نه پاتې کېږي او هر جومات، هر حجره یا بل ځای چې ماشومان پکې راټولېدی شي په ښوونځي اوړي او د هیواد او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لایق ښوونکي له لرې واټنه لوست ورکولی شي. ښاغلي غني د دې مرکې په پای کې د معاصر افغانستان د جوړېدو د 300مې کالیزې ته چې په 2040 کال کې را رسېږي اشاره وکړه او له هیوادوالو یې وغوښتل چې ورته چمتووالی له نوې ټکنالوژۍ سره چې څلورم صنعتي انقلاب یې بولي ونیسي. لومړی صنعتي انقلاب نامحروم و، دویم صنعتي انقلاب نامحروم و، دریم صنعتي انقلاب نامحروم و. که غواړئ چې د 200 کالو جبریه وکړو باید څلورم صنعتي باندې پانګونه وکړو، ورباندې پوه شو او د خپل خیر او د الله رضا لپاره استعمال کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.